د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو او قري ویزو باره کې کومې چې 2 کلنې ویزې دي هغې باره کې خورا زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي چې د ویزې څنګه شوې خلاصې شوي دي او که نه یا موږ که ملګري څخه واورېدل چې یا د ویزې خلاصې شوي دي یا ځینې ایجنسیانو والا موږ نه پیسې غواړي او دوی راته وایي چې موږ د ویزه درته کوو نو ته موږ ته هدایت وکړه چې موږ څه وکړو. ګورئ دوستانو تر اوسه پورې د متحده عربي اماراتو نه ویزیټ ویزې او نه 2 کلنې ویزې کوم چې قري ویزې نه ورته ویل کیږي دغه ویزې تر ننه پورې په نارمل ډول نه دي خلاصې شوي. څومره چې په دې برخه کې مختلفو ټراول ایجنسیانو والا یا نورې کومې ادارې چې ویزو لپاره اپلای کولی شي د کوشش کړی دی خو دوی نه دي توانېدلي چې په نارمل ډول دغه ویزې افغاني پاسپورټ باندې کم چاته وکړي. خو دلته بیا تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې دا څنګه چل دی چې ویزې بندې دي خو موږ خو ځینې کسان ولیدل چې په نوي ویزه باندې راغلي دي. دا خبره زه تاسو سره منم چې بعضې کسان په اوسني وختونو کې په نوي ویزه راغلي دي خو هغه په کوم قسم ویزو باندې راغلي دي او نن سبا مارکیټ کې دغه ویزې شونې دي او که نه غواړم چې لږ دې برخه کې تاسو ته وضاحت درکړم. ګورئ دوستانو دا کوم کسان چې تاسو لیدلي چې راغلي دي هغه په 2 قسمه ویزو باندې راغلي دي. یو ویزیټ ویزه ده دوهم ریزیډنس یا د اوسېدلو ویزه ده کوم چې فیملی ویزه باندې مشهوره ده. دغه 2 قسمه ویزو باندې راغلي دي خو دلته بیا هم تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې ویزیټ ویزې خو بندې دي بیا دغو کسانو ته څنګه شوي دي. ګورئ دوستانو دغه ویزې په اسانۍ سره نه کیږي. دلته بعضې کسان شته چې دغه ویزې ورکوي او هغه هم چاته صفا حل نه وایي چې دغه ویزې څنګه کیږي په کومې طریقې سره کیږي. څوک وایي چې باید دلته کم وطنی څوک چې د عربو اوسېدونکي دي هغې په ترو دغه ویزه کوي څوک یو څه وایي څوک بل څه خو دقیق معلومات هغې چاته ده څوک چې دغه ویزې کوي نو دی په دې شکل سره کوي. بل ریزیډنس ویزې کومې چې فیملی ویزې دي هغه څنګه کوي. ګورئ هغه دلته کومه زنانه پیدا کوي هغې په ترو ستا ویزه سپانسر کوي. کله چې ته دلته امارات ته داخل شي نو ستا ویزه کینسل کیږي. کله چې تا نه کینسل شي نو ته بیا کولی شي چې یا ویزیټ ویزه واخلې او یا بل ځای کې په خاکري ویزه واخلي. نو دا په دې شکل باندې کوي. تر ننه پورې خو 2 کسانو ته چې ویزې سمې دي البته په سیسټم کې کومه ستونزه خو نه ده پیدا شوې آینده کې معلومات نه کیږي. نو دغه 2 قسم ویزې نن سبا په مارکیټ کې کیږي خو دې سره سره ځینې کسانو ته مو کم پیدا شوې ده چې زموږ هېوادوالو سره دوکه وکړي. دې باره کې تاسو ته مې مخکې ویلي دي اوس هم درته وایم چې کوم څوک ویزه اخلی یا کوم چاته ویزه راغلي نو سیسټم کې لازمي چیک کوئ. سیسټم کې چیک کول کومه ګرانه خبره نه ده. آنلاین سیسټم دی هر یو کس چیک کوی شي چې په هغه کې ویزه سمه وي نو بیا به په هر ځای کې سمه وي خو که هغې کې ویزه نه وه نو دا په دې معنی دی چې ستاسو ویزه جعلي دی. نور زه غواړم درنه په همدې ځای اجازه ښه او آباد اوسئ.